سلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ، خوشحاله او ارام اوسئ. څنګه کیسه سوې وه، چې شي سوې وه. اصلا خبره په دې کې وه چې عبدالباري جهاني ته یو چا دغه عکس ورستولی و د نازو انا د قبر. د دې څه معلومیږي چې دا عکس ډېر پخوا اخیستل سوی دی، شاید حتی هم د طالبان د دورې در مخه اخیستل سوی. نو د دې عکس په اخیستو سره جهاني صاحب ته لږ چې خورا زړه ډک سوی و. نو بیا یو شعر نوشته کړی و پر دې باندې، او هغه شعر هم دغه دی چې یوه هیره هدیره ده، هم له خپلو هم پردیو، زرغونه پکښې پرته د بې مزاره بې جنډیو. نه یې رنګ سته د ګنبتې، نه یې روغ دي دیوالونه، هره لویشتې لګېدلې د توپکو په مرمیو. نه یې پاته دروازې دي، که یې وخت به یې لرلې له پخوا څخه فارغه له هندارو له کړکیو. نه دعا ته څوک ولاړ دی په دې ورانه کنډواله کې، نه چا لاس کړ ورته پورته، نه زامنو نه لمسیو. نو دا شعر پسې اوږد دی، دغسې تللی دی. که تاسې د جهاني صاحب صفحې ته ورسئ بیا دا تاسې لیدلی سئ هلته. ما چې دا ولیدی، نه یوازې چې دا خپله پوسټ چې جهاني صاحب کړی و، زه متیقنه وم چې دا عکس امکان لري چې اوسنی عکس نه وي، او دا شعر یې هم ډېر د زړه د غمه باندې نوشته کړی و. بیا تقریبا 400 تر 500 کامنټه پر دې باندې سوي وو. د هغه جملې څخه بعضې پښتنو په خپله جهاني صاحب ته ګوته نیولې وه چې ته خو یې وخت د اطلاعات و کلتور وزیر وې، دا دې ولې نه سماوه، او ډېر جنجالونه پکښې راپورته سوي وه. د تعصف خبره دا وه چې په دا 500 کامنټو کې هېچا دغه ته توجه نه وه کړې چې یاره د ګیدړې دې غوږونه در څه وځغلول، ته په ګیدړې پسې مه ځغله، اول یې ور وګوره چې غوږونه دې سته که یا. نو ما په دغه خاطر، صرف د دغه موضوع په خاطر مې د دوستان څخه په کندهار کې خواهش وکړي که امکان ولري چې یو څوک ورسي دا د نازو انا هدیره یا قبر وویني. یما جانه ستا څخه ډېره ډېره مننه، ډېر زحمت دې کښلی دی، ډېر اساسي عکسونه دې اخیستي دي، ویډیو دې اخیستې ده، ډېره مننه ستا څخه. زه به دا ټوله شیان سره یو ځای کړم، د جهاني په صفحه کې به یو پوسټ ورته وکړم، او ستا څخه به هم یو مننه وکړم هملته چې دا خلک یو څه سترګې خلاصې کړي. د جهاني صاحب هم غلطي ده چې صرف یو عکس یې لیدلی دی، بس بالا تر لاندې سوی دی، او نور افغانانو ته خو نو خدای ورکړې ده. هغه چې ولیده چې جهاني صاحب دا شان خبرې کړي دي، بیا نو ټوله خپل انتقادونه کړي دي، بې له دې چې یو لار ورته وسنجوي یا یو فکر وکړي چې آیا دا شی رښتیا هم دغسې دی که یا.